ستاسی ټولو انسانانو پیدا کول او بیا دوهم ځل ژوندی کول خو د هغه لپاره داسي دي لکه د یو ساکخ پیدا کول او بیا ژوندی کول. حقیقت دا دی چې الله د هر څه اوریدونکی او لیدونکی دی. ته نه وینې چې الله شپه په ورځ کې نغښتې راولي او ورځ په شپه کې؟ هغه لمر او سپوږمۍ رام کړي دي، ټول تر یو ټاکلي وخت پورې روان دي. او آیا ته نه پوهیږي چې هر څه تاسې کوي الله پرې ښه خبر دی؟ دا هر څه له دې امله دي چې یوازې الله حق دی او له هغه پرته چې دغه خلک کوم نور شیان بولي هغه ټول باطل دي او له دې امله چې یوازې الله د لوړې مرتبې خاوند دی. آیا ته نه وینې چې په سمندر کې کشتۍ د الله په فضل سره چلیږي تر څو چې هغه تاسې ته خپلې ځینې نښانې دروښيي؟ په حقیقت کې په دې کې ډېرې نښانې دي د هر هغه چا لپاره چې صبر او شکر کوونکی وي.